وای چت په چت سوکه په سوکه وای کاکا پښتو چې پکې نه وي لارې پې توکه نه خزر هسه خبره کاګه ده که نه ځکه نه بس نوم یې کاګه ده کامله لږه کاګه ده صبره وده نوم یې کاګه ده دا ټول وای بال د راشد بیټ د ګربز او چکنی د راجا ملنګ مزه کوي دا زه نه وایم دا خلک وایي داسې نور و تختې مانه زه درته کېږم ته رانه تختې و تخت ما خیر دی کومې او ګاګ دې کله غولولی دی چې خلې دې ځای کې ویلې چې دا خلې بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو ستړي مه شئ په دې هیله چې ښه اوسېږئ تاسو کله دا فکر کړی دی چې میله چېرته لګېږي په هغه ځای کې د اکثره داسې میله لګېږي مثال د خبر یا د څاروو میله لګېږي یا د بل شي داسې میله لګېږي چې هغه د یو شي لپاره وي خو په بعضې ولسوالیو کې داسې میلې لګېږي چې هلته هر څوک هغه د غټو کاروبارونو والا وي که د وړو کاروبارونو والا وي هغې کولی شي چې راشي هلته هغه خپل اجناس دوی دي خرڅ کړي ویې پلوري په خلکو باندې دا میله هم د هغه میلو غوندې ده چې دې کې هر کاروباري کولی شي چې راشي خپل کاروبار مخته ویسي ورځو د میلې په طرف باندې له کاروباریانو سره او دلته د راغلو خلکو سره خبرې اترې کوي له موږ سره اوسئ سلام وشي خیر اوسئ ژوند درمانې ستاسو ستړي نه شي په خیر اوسئ ماشاءالله دلته خو یو داسې دوکانداري سټ کړې لکه دا عمري چې دلته یاره وروره موږ الحمدلله که ته وایم دا د تېر امارت نه دا دوکانداري روانه کړې د تېر امارت نه دا میلې شروع شوي دي او بس د دوکانداري مکمل وړ موږ سره برابر دي هر یو چیز نه دا چې تاسو هره چهارشنبه نه چهارشنبه هره چهارشنبه دلته میله لګېږي هره چهارشنبه چې راځئ دا سودا داسې لګوئ او دا موږ سهار چې څنګه هلته اذانونه وشي د سهار نو را حرکت وکړو دلته چې راورسېږو بس مالونه ښکته کړو جوړې کړو نو تر دوه نیمې بجو پورې دلته موږ دوکانداري روانه او دا د نورو ولسوالیو کې چې میلې لګېږي هلته او تقریبا د ننګرهار کې 8-9 ولسوالۍ ټولو کې هم دا میلې په حساب د جون په حساب باندې کېږي که نه 8-9 ولسوالۍ ته موږ ځو لکه په دې چهارشنبې ورځ دلته میله د لالپوره کې وي څه ملګري دلته دي څه دلته وي او یعنې د اونۍ دا 7 ورځې د 7 ورځې سر په سر میله وي هره ورځ میله وي هره ورځ هر ځای کې بیل تاسو به کاروبار زیات کړی دوکانداري به مو زیاته کړې وي که چېرته یو ځای کې دوکان موجود اوسېږي او چېرته په میلو باندې ګرځي دا دواړه کاروبار تفاوت کوي او د میلو کار داسې وروره چې دا خو تقریبا داسې وایي چې 3-4 ساعته 5 ساعته دوکانداري وي دې کې ګټه ډېره جایزه او کمه وي نو د دې دوکاندارۍ لپاره د هغې او د دې پرتله د دې مزدوري کمه ده خو مال پروشات زیات ده هلته هغې دوکانداري پروشات کمې د دې زیاته وي د دې پروشات زیات ده لکه څنګه چې زه ګورم تاسو د کور هغه وړ لګولي لکه چې او شیرني او میوه لوبیا دا شیان هم لګوي آیا میله کې دا شیان هم خلک اخلي او ټول شي نه اخلي د میله کې د هر یو شی وغواړئ چې د کور کوم اسباب د کوم ضرورتونه ټول شي نه برابرېږي ټول په میله کې شته هر یو شی نه واله د چای بوري او غوړیو صابون د دې شامپوګانو د دې نه مسالو پورې تر پلي او چناچور او حتی ځوم د بامونو د کاجل د پلاستیک هم پیدا کېږي نور شي نه خو پرېږدي یعنې مطلب دا میله دومره پراخه او ښه پراخه میله ده ښه دا خو اوس وختو کې اوړی ده ژمي کې بیا دلته بیخي د ګرځېدلو ځای نه امکانات نه وي د ګرځېدلو صحیح خبره تاسو د خپل کاروبار نه راضي یې الحمدلله شکر ده بیخي الله عزتمند شکر ده سلام وشي خیر وشي ژوندی اوسئ څنګه چې ګورو ټولې راډیوګانې امپترانې او همدې ته ورته شیان دي څنګه دی کاروبار شکر الحمدلله خرڅېږي اوس هم د دې شیانو شوق خلک کوي اخلي یې په هغه اخلي بس دانه دانه خلک اخلي هغه مخکني غوندې رجوم هغه نشته او صرف همدې میلې ته راځئ که نورو میلو ته هم ځو کوم کوم ځي میلې ته ځئ کږې ته ځو مزینې ته ځو بټي کوټ ته ځو خیوې ته ځو او دې کامې ته راځو دا مال تاسو چې مطلب هلته د فروشۍ نه اخلئ داسې ورته وایي چې کوم موږ سره پاتې شو بېرته چې راوړي بیا اخلي نه بېرته نه اخلي د دوکان نه دې وکړه بېرته بیا نشته دا بیا په تاسو تاوانېږي دا بیا په موږ تاوانېږي او که دوی کې خراب وځي څه وخت کې خراب ووته هلته راته چکوي په چکې راکوي دا ټول وړ چک کوي دا وړ چک کوي او څنګه د کاروبار گزاره کیږي شکر الحمدلله او ښه ده گزاره کیږي کومه میله کې ډېره ګټه کیږي والا نو بس دا به دوکانداري ده چې یو نه داسې یو برابر ژر ځای کې کږه کې ډېره کیږي خیوه کې ډېره کیږي والا ټولو کې اوس مخکینی غوندې بازارونه نشته دي اوس که دي همدا ټکه پوکه کېږي نه لکه بیا هم په دې ته خو د اونۍ 7 ورځې د 7 ورځې به ته وځې که نه چې کله روغې 7 ورځې به وځې کومه میله کې ډېره ګټه کیږي والا کامم ښه ده کاږم ښه ده بټي کوټ هم ښه ده او غټه میله کومه یوه غټه میله ده کامه ده کامې ده بټي کوټ ده
په نن سبا وخت کې د کار نه راځي هو شکر الحمدلله الله دې کامیاب کړي او تاسو خیر صحت دې الحمدلله تاسو دا راته وایي چې دا 2015 کال دی اوس هم خلک تیاری جامې اخلي کوم تیار یې اخلي ځکه چې خلک اقتصادي مشکلات سره مخ دي غربت دی کاروبار نشته دی روزګار نشته دی او اقتصادي مشکلات سره خلک مخ دي په دغه وجه باندې خلک دا تیار جامې اخلي ځکه خیاطان چې ظلم کوي ډېر پیسې د خلکو نه اخلي یو جوړه باندې 300 روپۍ اخلي او دا چې یو 900 تر رسولاتیا یعنی اخري تر سلو پورې چې ښه جامه پیدا کړي مطلب لکه زما د ځان یو جوړه تاسو ته وسور دلته ستاسو ځان ښه جامې ښه سپیشل جامې یو 900 پورې ملایي یو 900 روپۍ کې دغه رخت او دا ګنډل او دا مصرف او دا ستاسو دلته کېناستل دا ټول وځي او ښه دی ځکه موږ تیار راوړو که نه موږ په جوړه کې څلوېښت یا 10 ګټو که نه دا تاسو هم هلته تیار راوړو او هغې خلک یو بیا دغه نوي دي او نوي چې دي هغه بیا د ده نه لږ ګران دي ځکه چې هغوی ډېر مصرف کوي هغوی رخت الي رخت بیا خیاطانو باندې ګڼي او دا موږ تیار راوړو لکه دا تیار دي د کوم ځای راځي دا کابل نه موږ راوړو د جلال آباد کې پیدا کېږي هغه مالداره خلک دي یا جازان دي یا خیاطان دي یا بعضې خلک دي چې هغوی خارج ته ځي جامې کورنۍ استعمال شوي جامې دي هغه نوي رخت نه دي ګنډل نوي مشته دا نوي دي دغه جامې دا چې دا نوي نورو میلو ته هم ځئ موږ نورو میلو ته هم ځو کومه میله کې ستاسو کاروبار ښه وي کاروبار والا چې ټولو میلو کې یو شان هغه نه کوي بیا د تنبازي میلو کې به فرق کوي دا د کامي میله ښه ده نسبت د نورو میلو نه د خوږیاڼو کږي بازار دی هغه ښه دی د خیوې بازار ښه دی دغه میلې دي دغه میلو کې چې دی ټول هفته کې میلې دي هره میله کې چې دا خلک هر یو ځان ته ځای لري هر یو او د رسته معلوم ده خپل رسته کې دا جامې خاصه دا خو به ډېری وخت داسې هم کېږي چې ته د اوړي جامې راوړې هغه په تا باندې پاتې شي دا بېرته داسې دی چې موږ خپله چې دا جامې راوړو دغه د ژمي جامې ترې وباسو هغه بیا ژمي کې خاصو ځکه دې وخت کې ګرمي ده خلک دا ژمي جامې نه اغوندي خو اوس ډېری خلک رنګونو پسې هم ګرځي که نه او ژمي کې بعضې خلک یو رنګ استعمالوي بیا بل ژمي کې هغه رنګ نه استعمالوي بیا تاسو باندې چې داسې پاتې شي بیا څه کوئ چې پاتې شي موږ بیا هغه کوم وخت چې د کوم وخت چې کوم سیزن یې هغه سیزن کې هغه جامې خرڅوو او انشاءالله نه پاتې کېږي او خرڅېږي کاروبار برکتي اوسه الحمدلله خدای خوشحاله وي خپل کاروبار بس چې خوشحاله اوسئ دا غټ خبره زموږ هدف هم دی کامیاب اوسئ ما ویل دا دمو هم تاسو سره جوړه کړې دوه خبرې څنګه دی کاروبار فضل ده خبره گزاره کی یو فکر کله مونږ تاسو کوو کنه میله او په میله کې بیا داسې شیان خرڅېدل لکه دیګي او چاینک او بیا هغه اصیل او کمرسل او ټول هغه یعنې میله کې هم دا شیان وځي بس ښه نو ګزاره کوي نو داسې نه وځي لکه پخواني غوندې دولت کې دې دولت کې دونه شی نه وځي دا شیان هسې یو خبره تاسو چې راوړئ ملته موټر کې تر دې پورې کې خو ماتېږي او ګډوډېږي به دا بیا تاوان نه کوي تاوان کوي ولې نه کوي دا چې په هره میله باندې ګرځوئ هره میله د ډنډو دا ټولې میلې ګورو شپږ میلې شپږ واړه ګورو شپږ د اونۍ څو میلې تاسو شپږ میلې کې خو دا څلور میلې زه خو د ژمي دا شپږ میلې دا اوړي کې څنګه څلور یې ژمي کې شپږ د ګرمۍ له وجې نه و خیبر د ډېره ګرمه ده کمک یعنې ګرمه ده اوس اوله میله ده چې موږ راغلي وو اختر نه په دې یعنې مطلب ګرمۍ ته ځان هم نه ورکوې کاروبار کې څنګه دی کاروبار طاقت نه لري کولر یې لګولی څنګه دی کار روزګار وخت خدای فضله د ښه ده نو د ناشکري به پرې نه کوو یو خو دا ووایي دا میله هم ده که نه په میله کې ستاسو په دې وسایلو کې دا دلته چې مخې چی ډېر خرڅېږي دا پلاسپورټ او شیشه یي سامان اوس خو خپله دونه پروش نه لري که د دوی سبعین هم تر اوسه 300 سودا کړې ده او دنه بعد خو بس میله هم په ختمېدلو ده او د دې ځای کرایه به هم ورکوئ د دې ځای څومره کرایه 100 روپۍ کرایه مثال دی جې او سهار کې وختي راځئ که نه ناوخته راځئ 3 بجې له کور نه راوځو 3 بجې او بیا تر څه وخته پورې میله وي دلته د مازدیګر اذان پورې میله خو وختي ختمېږي خو د مات چې ټولو هغه کېږي مازدیګر وي کومه میله کې کار ډېر ښه وي دا د ډنډو میله ډنډو دا کوم ځای کې ده دا د هغه نه پاس ده نیملې باغ نه پاس نیملې باغ هغه چی په ورځي هغه د پنشن د پنشن بټکوټ هم هغه هم خو بعد موږ به ډنډو ته ځو هغلته خو به کاروبار ښه کومه میله کې سهولت کې هستی سہولیت کې یار یو میله ټولو کې په عذاب یو کې هم په سہولیت کې دی او په ټولو کې په عذاب لا الله دی ډېره زیاته پښتنه ستا اخیستلې نه ساده نو خلک هم زه وبل دي ډېره مننه ښه کاروبار مننه ټول ودان قاری صاحب څنګه صحت د خیر کرای د خیر ال سپیکر دی ورکړی مال 10 روپۍ 60 روپۍ ډیر شو او ګډ ور ډاک شو نه غباز زم کې موږ او کړل سپیکر لګول یار مال 10 روپۍ 60 روپۍ ډیر شو بس
د چا یو قسم دغه کنه موږ خپل لاس بیکر لګی کړی دی یو خو منیم نه طالبان پوه شوی مې لګوي چې تاسو مې لوګي پیدا کوي کنه او بل خشه نه لاس بیکر خبره ورته وکړو کومه دا په ځنانه مال دی په شنو ته ځنانه هم راځي نه ځنانه یې بګنه شته دی نه خدای زیاتره چې ګوري ګوتمه دا شان دا ځنانه زیات بس وړي نه غاړي وړي بس وړي ها څنګه د کار روزګار الحمدلله د الله نه غاسي یوازې دې ملي تر ځي نور ټول ملي لږ مختلف ولسوالۍ ټول لږ چپلار لاندې مجلې لاندې خوګیانو لا بډی کوټ لا ټول دا خپل دکان لري هغه ته مال لاوړی بیا غین راځي کنه نه دا چې خار کې ګب زو اخلي او دغه د خلصو ورسره هغه دی ها گزاره کیږي الحمدلله الله نه غاسي او کومه میله کې خو مزدوري کیږي ټول ملي کې دی گزاره اوس وړه کمزوري شوی بازارونه جمی کې به خي دا بلسه ستاسو جنس خو د څه زیاتره خرابېږي نه کنه او نه خرابېدو شبکه نشته دی پوه شو او دا استعمال سره به خامخا خرابېږي او نو له کنه خرابېږي موږ سره دې شانو کې د شرطو خچای کې ګټه زیاته دې چې ټول کې ګټه زیاته اوس خو داخله کوم ولاد دی دا ټول ګوره دا کاک ولاد دی چې هغه ډیر واخلي دا یو شی ګټه کوي او نه مثال خبره اوس دا په لشل لازم دی کې ګټه زیاته ده آی کې زیاته دی کې بس بعض کې 2 روپۍ دی بعض کې لس دی بعض کې 15 دی بعض کې مختلف شي نه دي ګانې او ګاګ دې کله غولا ولا دی خلي دې ځای کې ویل چې دا خلي کار نه اوسه په نه اغله دي نه د څه دکاندار ولې چې بګاک نه غولا ولا خو چې خدي دې ځای کې چې کله تلې به دی ویل ولا خو مې وغولو کار ما الحمدلله جوړ کړی نه خیر او نه لګا باندې الله کې دې کار او چې دا ولولو کار پاک ولې ځا پدې دا پدې کاري واه لیکن نه بس چې انصاف کوي او ولول پکې نه ان شاء الله کاروبار به برکت وي الله دې کار کامیاب کا برکتي وي او چې ما خام زی او بچو لپاره یو سر رزق دې ګټل کامیاب اوسه چې مې بغا ما بولګنه یو څه سلام شروع خیر څنګه ده خیر شهادت دې خیر د خفه غزینه چې بګته کاروبار ته ناس نو خفه خو نه وروره بس ناس دکانداري نه خرڅيږي لګا نه شکر ده بس کار کیږي گزاره کیږي او رختونه دي صرف کنه رخت او مردانه رخت او کوم رختونه دي لکه کوم زی مونږ سره خو د هندي دي او پاکستاني د دوه جنس سره کوم یو خدي یاره په کیفیت کې خو چې دا هندي مونږ خخ کاری خرابېږي نه مونږ چاته ورکړي خوشاله دي او نرخ کې کوم یو خدي نرخ کې هندي خدي څنګه رخت هم خدي او نرخ هم به خدي پاکستانونه د څه ده چې دا هندي رخ مونږ ته دلته ارزانه مونږ ته ونده کې راکې او ارزانه خاصه او دا پاکستاني مونږ ته به پرې جګ راکې او جګ کیفیت هم نه لري او ریټ هم لږ جګ خو دا هندي مونږ سره فروش زیات لري د څه نور او تخت معنی زه د وختي کوم ترانه تخت او تخت ما خیر ده کومې میله کې کاروبار خوي ولا شکر دی الحمدلله ټولو کې خي او زمونږ اکثره سودا چې ډیره کی کګه کې ډیره کی کګه میله کې هغه میله کګه را کنه ځکه نه بس نو مې کګه ده هغه میله لگا کګه میله په سوال ودا نو مې کګه ته دکاندار کوم گاخ خولېږي کوم گاخ خولېږي یاره چې ولی گاخ خولېږي خاره ولا کې یو خولېږي نن سبا نه یو خولېږي کلیوالي گاخ خولېږي خاره یاره یو نه غوړېږي په دې چې نن سبا سړی و خیر دی د ښار نه د اطراف خلک ماشاءالله ډېر خیر دي هغې خو خیر دی خو دکاندار به بیخي هوښیار دی دکاندار مو خیر خو دکاندار خیر هغې چې یو سړی دوکه نه کړي او هغې سره ښه سودا وکړي آینده لپاره ګاډ جوړ کړي او چې یو دکاندار خپله ځان ساوه کوي که نه او یو چا سره دوکه وکړي بیا خو هغه ګاډ نه راځي زموږ خو داسې چې موږ یو ورځ نه وي موږ هره میله همغه خپل ځایونه معلوم وي په خپل ځایونو ناست دي نو موږ کوشش کوو چې یو چا ښه رخ ورکړو دوکه یې نه کړو کمه ګټه ترې وکړو آینده کې بیا راشي او کله دنه ګاډ پیسې وړي هم داسې والا وړي دي بل مثال او داسې هم شوي دي راسره ډېر شوي مثال یې هغه ورور مې خرڅه کړي یا شاګرد خرڅه کړي هغه ګمان دا کوي چې دې ته به پیسې ورکړي او زه هم چې زه هغې به ترې پیسې اخیستې پیسې کوم چې ډېر هغه ځان ته نه غو د سترګې پټې کړي او بیا کړو تللی دی داسې هم شوي دي ډېره زیاته مننه خیر تاسو سره مننه ډېره مننه خیر اوسه ستړی مه شې ځوانه خیر دغه یو خبره مې د ستا ډېره ورته تعجب ویوړم او ډېره مې خوښه شوله وایي بازار کې په 110 روپۍ ګیلاس دلته په 10 روپۍ ګیلاس دا څنګه بس هغې کې دېګ هم فیصدي ده هغې کې هم فیصدي ده خو هغه چې دی د ضد کام ورکوي او
نه خزر اسه خبره خبره مشه راځه ګلونو او په خیر علي په خیر علي زړګي څنګه یې خیر بدل ته لګو بس تا خو خله ورور نه ورور ولې موږ نه خپه کیو ګټه خپه څنګه په خیر راغلی مې ته په خیر راغلی صحت دې خله الله په کلاري د خیر ده شکر هغه ملګری ته دی ویلي پوښي کې پیسې هم نه خیر ده خیرات خو دې نه نه دا خو به زما شوار دی ورور دي چا سره پیسې نه پلیټ فری دی ورته د سمو وکړه دا شاو خو خلک ولاړ دی اوس په ټول نه 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 ټول ته معلومه لکه معلومه ده کنه ټول ته معلومه یعنی ده که پیسې نه مفت او ورکومه ده او ورکومه کور کې بچي و ما خام چی خوري نه بس خدای غیلم بچت کوي او سټکه پکه غریبي روان برابرېږي او شکر دی څنګه دی کار روزګار شکر دی دا ټول وای بال د راشد بیٹ د ګربز او چکنی د راجا ملنګ مزه کوي دا زنه وایم دا خلک وای دا تا وی کړي خلکو دا خلک وای د خلکو نظر دی تا څنګه دی کار روزګار گزاره شکر دی الحمدلله ما خام یو چې پاتې کیږي شکر دی بس خپل وطن نه وروره که تورې که سپورې شکر بس او مطلب یو میله خو بدل ترازی نور ورځ کې بس نور ورځ کې وروره اکسیډنټ مې کړی دی خدای شته به نه یم وتی قلع خون تالکان وایي راشه خو وتی نه یم لږ تکلیف لرم خو میلې ته راځم میله نه مې سکون میله کې دا ټول وګوره دا دې ټول نظر شم دا زما کاموال دي قربان شم ته موږ سره مینه لري موږ دې سره مینه لري بالکل وای مینه ورکا مینه به درک دا خدای نه چې څه ورکې څه به اخلیات بني کنه اور ښه ډېر وخت ستام نه ځای کو تا ته به موږ کولاړ وي دې ټولې مینوال ته چې ویل غواړي یو ډایلاګ به ورته وکړم وای چت په چت سوکه په سوکه وای کاکا پښتو چې پکې نه وي لارې پې توکه دا چک چک نمونه نه وای چک چک ولې نه وای ټولې وای دا زمونږ خلک خوب اخیستي دي او کار نشته روزګار نشته ټول خفه دي رواني تکلیف یې اخیستی زه د خپلو مشرانو ته یم تیار خدای ته وګورئ رسول ته وګورئ د خپل وطنداران افغانانو ته یو کار زمینه برابره کوي ښایسته ښایسته ځوانان دي ټانک جوړوي توپ جوړوي موټر جوړوي موټر سایکل جوړوي دې ته چې دا مشران زمینه برابره نه کړي څوک به ورته برابروي بالکل انشاءالله دا به راته غرونه خوري وروره سیندونه به خوري ایرانان به راته وجني غټ غټ کاڼي به راته پرېږدي دې ته باید د کار زمینه برابره شي اسلامي امارات ته موږ خوشحاله یو خو دا فرمان دا زموږ خواهش دی چې زموږ د ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي انشاءالله ډېره زیاته مننه نور څه خدمت کښېنئ ناشته ماشته وکړئ کچالان وخورئ ډېره مننه الله مو خوشحاله کړي درنو لیدونکو له تاسو ډېره مننه کور مو ودان چې د خپرونې د پیل نه تر پایه پورې راسره وئ ملتیا مو زموږ وکړله دغه ښکلې ویډیو مو راسره وکتله تاسو ولیدل په ویډیو کې ومو کتل چې په دغه میله کې د عین تر زړه پورې د کور څه توکي چې ضرورت وي هغه که خوراکي شیان اوسېږي هغه که نور وسایل اوسېږي او تر څنګ یې د هغه هېوادوال چې د چرګانو یا د کوترو شوق د هغې لپاره چرګانې کوترې هم دغه ځای کې پیدا کېږي نو دغه ویډیو مو ستاسو لپاره په دې پار ترتیب کړله چې تاسو وګورئ چې په ننګرهار ولایت په ځینې میلو کې د کور هر قسم توکي یا که وغواړئ تاسو هر قسم اجناس واخلئ هغه پیدا کېږي نو زموږ هدف د دغه ویډیو نه یا د دغه خپرونې صرف همدا و په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي تر بیا چې نورو خپرونو ته ځو ستاسو لپاره نورې خپرونې وضع کوو تر هغې ښې چارې ښه وخت د الله په امان